السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن به زه تاسو ته یو ډیره بهترینه بل وظیفه خیمه او دا هم د الله رب العزت پاک نوم دی العزیز چې ترجمه ده په ټولو باندې غالب. نو د کې ډیر کمالات دي. کوشش وکړئ چې دا ویډیو تر اخر پورې واورئ. د هر چا چې څه حاجت وي نو الله به پوره کوي. دی یو وظیفې په وجه باندې الله رب العزت مختلف حاجتونه پوره کوي. نو خو هغه به هغه طریقه باندې وای نو د هغې دپاره تاسو باندې لازم دی چې ویډیو ته تر اخره پورې غوږ ونیسئ. په خپل هم ضرورت وي په خپله پې عمل وکئ. که بل څوک چاته حاجت وي نو هغې ته هم ښودی شئ. زما تاسو ټولو ته عام اجازت دی. که چېرته څوک 40 ورځو پورې روزانه 40 ځل یا عزیز ووایي نو ټول نه غټ کمال دا دی چې الله رب العزت بدله په نورو مخلوقو په نظر کې عزت ورکی او الله رب العزت به مستغنی کی چاته به حاجت نه پیخیږي. او د سحر مزنفس یو 40 ځل ویلو سره به دا سړی زندګۍ کې چرته چاته محتاج نشي او چرته به بې عزت نشي. دغه رنګې که د کم سړي واده نه کیږي اکثر الکان وي د هغوی رشتې چرته خبره نه جوړیږي نو هغه وایي چې زمونږ رشته وشي نو 11 ځل د درود شریف وایي بیا د هغې نه پس یا الله یا عزیزو یا ناصرو یا صمدو دا دې ووایي او د هغې نه پس دی د خپل رشتې دپاره دی دعا وغواړي او بیا دی 11 ځل درود شریف وایي او هغه لاسونه دی په مخ باندې راکاږي. دا درود شریف دی په دې لاسونو باندې چوف کی او هغه دی په مخ باندې راکاږي. ان شاء الله العزیز که دا زنانه وي او که نارینه وي ډیر زر به واده وشي. که چېرته په بعضې وخت کې لکه نن سبا بارانونه بند دي باران دپاره څوک ویل غواړي نو څه کسان چې راجمع شي او د شپې په اخره حصه کې 2000 ځل یا عزیز ووایي ان شاء الله العزیز الله رب العزت به د رحمت باران وکړي. او دغه رنګې دې کې یو بل کمال هم دی چې یو 2-3 ټکي ورسره نور یو ځای کې که ته وایې چې یاره زه په ټول مخلوق کې زما عزت وي او هر ځای ته ځم خلک مال عزت راکوي او ما ته پاسیږي او زما احترام کوي نو یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیزو دا چې څوک وایي او یو محفل ته ځي نو باقاعده به هغه ځای کې دا معزز وي. او د چا چې څه کارونه وران ویجاړ وي او هغه نه سمیږي نو دا چې یا عزیز ووایي دې سره د وران کارونه به الله سمی. او که چېرته د چا څه کیس وي عدالت کې یا چېرته تاڼه کې یا چېرته یو محکمه کې د هغه څه کار وي او دا غواړي چې دغه افسر په ما باندې مهربانه شي نو دا چې هلته ځي نو 41 ځل دی یا عزیز ووایي او د هغه سړي افسر مخې له دې ورشي ان شاء الله العزیز الله پې مهربانه وي. او د الله رحمت چې کوم دی که ځان ته متوجه کوي چې یاره ما باندې د الله رحمت خاص رحمتونه راوورېږي نو د ماخوستن مزنفس 200 ځل یا عزیزو ویل چې کوم دی دې سره د الله رب العزت خاص رحمت خپل بنده ته متوجه کیږي. بعضې وخت کې د چا څه مقابله وي یا څه میچ وي یا چېرته څه مقابله وي او تاسو غواړئ چې هغه مخامخ ډله چې کومه ده هغه شکست وخوري نو 80 ځل دی یا عزیز ووایي او هغه طرف ته د اشاره وکړي ان شاء الله العزیز الله به دوی له فتح ورکړي او هغوی به ناکامه شي. الله رب العزت دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. ان شاء الله که ژوند وفا وکړه بیا به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازه غواړم د الله په امان.